ها نو ګرانو کتونکو نن موږ تاسو له یو ځل بیا داسې فلم راوړلی چې هغه د ډریکولا باره کې دی، یعنې کې ویمپایر او د بشاس باره کې دی. دا ویمپایران لږې په خلکو باندې حمله کوي، هغوی د هغوی وینې څښي. دې کې بیا یو هیرو راشي چې د هغه نوم وین هیلسینګ وي. هغه څنګه د ویمپایر او ډریکولا مقابله دا ډریکولا ویمپایر څنګه مړه کړي. په دې فلم کې ستاسو دپاره فینټسي هم ده او ډېر زیات جګړه هم ده. دې کې ویمپایر ډریکولا هم دی، لهذا یېرېږئ به نه. عزیزان وزګار که چې تاسو د موږ د فلم باره کې و چې فلم به کې دننه څه دي، څنګه یو بیډیا لګېدلې هغه خپلې ګرلفرینډ دپاره یو پشاش مړ کړی. دې په کهانۍ شروعات کې موږ وین هیلسینګ وینو چې هغه په یو ځناور پسې لګېدلی. په دې ځناور په تېره شوې میاشت کې تقریبا یو 25 انسانان خوړلي وي. وین هیلسینګ چې څنګه خپلې تمانچې راوباسي په دې مونسټر باندې ډزې کوي، نو هغه د دې نه بچ شي وتښتي. کله د ځناور وتښتي نو دا وین هیلسینګ ولګي د خپل جیبونو نه هغه نینجا بلیډونه راواخلي، په ده باندې حمله وکړي چې د هغې د وجې د دې ځناور لاس کټ شي. چې دا دواړه کله چت ته راوخېږي نو دا ځناور ولګي د وین هیلسینګ راټینګ کړي او ښکته یې غوځار کړي. وین هیلسینګ چې څنګه ښکته غورځېږي د خپل هغه ګریبینګ ګن راوالي په ده باندې ډز وکړي او هوک د ده په ملا کې پساو کړي او دې ته راغورځولو کوشش کوي. او هغه ځناور ډېر زیات زورور وي او هغه رسۍ ونیسي، دا وین هیلسینګ الټه خپل طرف ته راوکاږي. دا مونسټر شاته نه ګوري، دی چې شاته روان وي د هغه دیوال سره د ده خپه ولګي او دی د هغه ټاور نه ښکته غوځار شي او مړ شي. او دلته کې موږ بیا وین هیلسینګ وینو چې هغه د یو چرچ دپاره کار کوي. اصل کې دا چرچ یو خفیه ارګنایزیشن وي، دې ارګنایزیشن کار وي هغه ځناوران مړه کول. نو دلته کې د چرچ پادري د وین هیلسینګ ته ووایي چې ته به اوس رومانیا ته ځي. په رومانیا کې یو ډریکولا ده چې هغې ډېره تباهي مچاوه کړې ده. دا ډریکولا ویمپایر لګېدلی د هغه ځای د بادشاه ټوله فیملي مړه کړې ده، ټول یې مړه کړي دي. اوس د هغه بادشاه زوی او لور پاتې شوې ده. نو ته به د هغه ډریکولا مړ کولو سره د دې لور او د دې زوی خیال به وله هم کوې. دلته کې بیا وین هیلسینګ د خپل ملګري سره میلاو شي چې هغه انجینیر وي او هغه طرح هتیارونه جوړوي. او دلته کې د وین هیلسینګ دپاره یو داسې کروسبورډ جوړ کړی چې هغه اټومیټیک وي او چې بټن ووهې هغه کروسبو چلیږي. د وین هیلسینګ ته دا هم وایي چې دا ویمپایر چې دی دا یو عام مخلوق نه دی، دې دپاره یو قسم اوبه او د چاندي یعنې کې د سلور ګولۍ به پکار وي. وین هیلسینګ ولګي د خپل ملګري هم ځان سره روان کړي. دوی چې کله رومانیا ځنګلو ته ورسي هلته کې د بادشاه لور ایلیا او زوی جون لیګی د بیډیا سره جګړه کوي. دا بیډیا ډریکولا ویمپایر را لیږلی. ایلیا جینۍ ولګي دا بیډیا په یو ټرک باندې په هغه جال کې پساو کړي، بیا په پنجرې کې بند کړي. د هغه پنجرې وزن ډېر زیات وي چې د کومې د وجې هغه راغوځاره شي دا بیډیا آزاد شي. بیډیا چې څنګه به د جینۍ باندې حمله کوي د ده ورور د هغې د بچ کولو دپاره ولګي په ده باندې ډز وکړي او دا دواړه بیا یو نهر ته غوځار شي. دلته کې وین هیلسینګ یو کلي ته راورسي چې په دې کلي باندې ویمپایر اکثر حمله کوي. دلته کې وین هیلسینګ د ایلیا سره میلاو شي، دغه کې ډریکولا راشي په دې کلي باندې حمله وکړي. چمګاډر په شان تیل وزیر او د خلکو چې د دوی وینې څښي. چې څنګه سپوږمۍ راوځي نو دا ویمپایر تښتي، ولې چې د دې سپوږمۍ د وجې لوس سوځي. ویمپایر د هغه ځای نه وتښتي. د دې نه بعد د وین هیلسینګ او ایلیا یو کوهي هغه کوهي خواله راشي. دا سوچ کوي چې هغه به دې کوهي کې ده او کوهي وریځو پټ کړی وي. اچانک د کوهي نه هغه ویمپایر راوځي او دا جینۍ ایلیا د ځان سره اوچته کې وویسي. دلته کې زموږ دا هیرو هم د چا نه کم نه دی، خپل هغه کروسبو راوالي او په دې ویمپایر باندې نشانه واخلي. دی ولګي هغه ویمپایر په خپې باندې ولي چې د کومې د وجې هغه ایلیا جینۍ د دې نه خلاصه شي او ښکته رړتا وشي. د کروسبو د لاسه هغه ویمپایر زخمي شي خو دومره کېږي نه، د دې ویمپایر هغه زخم په خپله صحیح شي. زموږ هیرو د دې کول نه د دې باره کې تپوس وکړي نو هغه ته هغه جادويي اوبه ورکړي. په دغه کې یو ویمپایر راشي چې هغه د لاس نه هغه جادويي اوبه وتښتوي او هلته کې هغه کوهي ته یې غوځار کړي. کول ولګي زموږ هیرو ته اشاره وکړي چې هلته کې چرچ دی او د چرچ دا اوبه هم پاکې دي. وین هیلسینګ منډه کړي او په هغې چرچ او په اوبو کې خپل هغه کروسبو ووهي. کومه ویمپایر چې په ده پسې را روان یې مړ کولو دپاره دی هغه ویمپایر په دې دغه باندې وولي. کروسبو باندې هغه پاکې اوبه لګېدلې د هغې د وجې چې کله دا ویمپایر ولګي هغه د هغې سره وسوځي او هغه هډوکي بالکل هیره شي. دلته کې دوه ویمپایرو زموږ د هیرو هغه جینۍ راټینګ کړې او څنګه چې مړه کوي نو خپل ساتي د هغه بل ویمپایر چغې واوري. چې هغه واوري دوی د هغه ځای نه وتښتي. نو زموږ د هیرو دا لیلا راشي او هغې ته شکریه ادا کړي، هغې ته دا خبر وکړي چې د تېر شوي 100 کالو نه پیله ځل داسې څوک راغی چې هغه د بشاس مړ کړو. بل طرف ته موږ ډریکولا وینو چې د هغه ښځې هغه د هیلسینګ باره کې خبرې کوي لګیا یي څنګه ستا ښځه مړ کړه. نو ډریکولا د هغه نه د بدلې اخیستو دپاره د هغې سره یو بیډیا یي. هغه بیډیا ته ووایي چې ته به هغه کلي ته لاړ شي او هغه هیلسینګ به مړ کړې. او بل طرف ته هغه ایلیا جینۍ هیلسینګي خپل کور ته راولي او هغه ته دا خبره کوي چې زموږ فیملي د 400 کالو نه لګاتار لګیا دی کوشش کوي چې دا ډریکولا مړ کړي. دا وین هیلسینګ د جینۍ ته ووایي چې دا ډریکولا به داسې نه مړ کېږي، د دې دپاره به موږ له یو پلین جوړول غواړي. دلته کې د ایلیا وایي چې نه دا به موږ نن کوو، ولې چې دا خپل ورور بچ کوي. وین هیلسینګ ولې خپله تمانچه راواخلي دا جینۍ بېهوشه کوي ولي. د بېهوشۍ نه بعد کله چې د ایلیا جینۍ له دوباره په خپل کور کې هوش راشي نو دې ته په خپل کور کې د سوازونه راتلل شروع شي. دا چې خپلې لایبررۍ طرف ته لاړ شي نو هلته کې د دې ورور هغه جون، دلته کې د دې دا ورور چې دلته دې ته څنګه د ډریکولا د مړ کولو باره کې وایي نو هلته کې بادل لاړ شي. د دې جینۍ د ورور نه بیډیا جوړېدل شروع شي چې دا ورور ول هغه بیډیا چیچلی. په دغه کې دلته زموږ هغه هیرو وین هیلسینګ راشي، هغه به د بیډیا پسې لاړ شي، یعنې کې د جینۍ په د ورور پسې لاړ شي. او کول ولګي دله د چاندۍ ګولۍ ورکړي، ولې چې د بیډیا د مړ کولو دپاره هغه ګولۍ ډېره ضروري وي. دا وین هیلسینګ یو قبرستان ته راورسي په هغه بیډیا پسې نو هلته کې دی وګوري چې یو قبر کرنل والا یعنې ګورکن ویني. اصل کې دا ګورکن د ډریکولا دپاره کار کوي چې څنګه موقع میلاو شي هغه به د وین هیلسینګ باندې د مرګ حمله وکړي. وین هیلسینګ د هغه لاس ونیسي، په دې کې شاته نه هغه بیډیا راشي په ده باندې حمله وکړي. هیلسینګ خوښ شي او هغه بیډیا ولګي دغه قبر کرنل والا مړ کړي.
او ګورکن دغه په قبر کې سملي څنګه ولګي خپل تمانچه راوالي په دې بیډیا باندې ډزو کې نو څنګه دې ډزو کې نو په دې کې اجنه الیا راشي او دې شاته کې هغه بیډیا بچی دغه نه مات څنګه ولګي د اجنه د مړی نه ونی سي د اجنه دی څنګه ته وځي د خپل بچ کولای شمه چې ډریګولا سره د دې دوايي سټیج هغه د لور کې دی به صحیح شي څنګه دې چې صحیح ده پهله به مونږ ستارو پیدا کوو دغه نه بعد به مونږ بیا د ډریګولا نه د دوايي پټکو بل طرف ته مونږ ډریګولا او دغه ځای خو چې باغ ځکه عجیب عجیب ماشينري لګیدلې چې هغه ټول ماشينري بجلی په شان دي پړکیږي ډریګولا د خپل کسانو ته وځي دا ماشين چالو کوي وخت دوران کې هغه بیډیا هم تر راورسي او دې الته کې د بیډیا نه انسان ته بدل شي نو دا ډریګولا ولګي د په ماشين کې وتړي دا ماشين د اسمان نه د بجلی جوړوي چې باغې منې د جنې د روډ چې د چارج کیږي د دې بجلی په ذریعہ باندې ډریګولا خپل بچو له هم شاټونه ورګي چې هغه دوباره راځوندي کیږي بل طرف ته وین هلسنګ او هغه جنې بیډیا د یخت په ذریعہ باندې ډریګولا غزي ته ځان راورسي چې الته کې راورسي نو الته کې دوی ته ډریګولا ډیر شانډي ملاوي شي هغه انډي د بجلی په تارونو کې تړلي جنې ولګي وین هلسنګ ته وځي د ډریګولا سلور خزي دي ډریګولا د سلور سو کارونه لګاره د خزونه انډي را پیدا کوي ډریګولا چې کم بچي پیدا کیږي هغه ټول مړی د دې ډریګولا دا مقصد دی چې هغه د ټول بچي ژوندۍ شي هلسنګ چې کله غونډي وګوري هغه د جنې ته وي کچرته د ټول بچي را ژوندۍ شو نو خو د ټول دنیا او خریدا خو تباہ او برباد کی دلته کې مونږ بیا ګورو چې د دیني رول د بجلی ډیر زیاتې جټکي ور کوي ډریګولا چې کمانډو کې هغه بچي هغه د انډونو بار راوتل شروع شي دا بچي د چمکاډرو په شان دي نو ډریګولا چې کله دا وګوري هغه خپل خزو ته وځي دا بچي ټول بچي بوزي په کلی باندې حمله وکړي بچو ته د شکار چل وخایا بچي او خزي په کلی باندې حمله وکړي د ټولو خلکو وینې سکل شروع کی څنګه ولګي هغه بچي مړ کول شروع کی دا چې کله ډریګولا وګوري د ډیر زیات غوسه ورځي خدا څنګه ولګي دغه پسینه کې د سیلورو خنجرو منډي ډریګولا باندې اثر ونه کړي دا هیرو ولګي بده په خپل کروس نشان راو باسي ګولا کروس نشان په خپل لاس کې ونی سي وای سوځي جنې منډي خبر روډ بچ کی خدا ډیر نه وخت کی چې د دې روډ بوس همیشه بیړیای د وس نشي صحیح کولای چې جون ولګي خپل خور ته وي زمانہ خوشولې کچرته دا و چې چلنو دینه به هم بیړیا جوړ شي بل طرف ته د ډریګولا بچي په خپل مړ کېدل شروع شي ډریګولا ध्यान د خپل بچو طرف ته شنو ویني هلسنګ د غزینه منډه کی او په دې جنې پسې بره وخیږي خپل غ ټریولینګ غن روالي دغه په ذریعہ باندې دوی یو ځنګل ته ورسي جون نه بیډیا جوړ شوی او ډریګولا غ بیډیا ته و چې تلاړ شو غ د هلسنګ پیچا وکا دلته کې هلسنګ د جنې ته و چې ما په ډریګولا باندې خپل ټوله حمله وکړي خو باغ باندې هیڅ اثر هم نکېږي دغه دا دوه خبره کوي په دې کې چې دوی کوم ځای کې ولاړی غزه ما چې دوی کته یو کوی هغه ته گزار شي دغه دوی نه چلته کې یو زناوري چې هغه مونسټر ویني د جنې هلسنګ ته و چې دا هغه مونسټر چې وکټر جوړ کړي وو دلته کې بعد د هلسنګ او د مونسټر په میچ کې جګړه شروع شي هلسنګ ولګي د مونسټر د بوشي د پاره د بوشي ګولې راوالي او د پی ولي بوشي کې دونه مخکې د مونسټر د هلسنګ ته و چې ډریګولا د بچو ژوندو پاتې کولو د یو راز دی تاسو چې پرون کوم انډي ولې د ډریګولا د یوې خزي دي چې کله هلسنګ ته دا خبرې کوي نو کوم بیډیا چې ډریګولا را لګلی نو هغه دا خبرې واوري دا جنې ولګي مونسټر ولي او هغه دا خبرو کې چې دا مونسټر ډریګولا په لاس باندې چرته هم نه دی راتلل پکار وین هلسنګ دی جنې ته و چې زبر دا مونسټر د ځان سره روم ته بوزما جنې ولګي دی وین هلسنګ له یو ګوړه گاډي ورکی وین هلسنګ هغه مونسټر ځان سره کې دوروم طرف ته روان شي په لار کې چې په دوه باندې شپراشي دغه ډریګولا خزر شي په دوه باندې عملو کې او خپل مات کی هلسنګ د خپل کسانو سره په خپل باندې بیا هم تیر شي اخر کې هغه یو ګوړه گاډي د غزي پل نه گزار شي هغه گزار شي نو ډریګولا خزي باغې په لاړ شي چې څنګه بکسه چالو کې هغه خالی کې دا یو جالي او هغه بکسه وډزيږي هغه بکسه کې د سلورو نری نری چری وي چری په دې ومپار باندې ولګي او دوه سوځي مړي شي او د دینه بعد څنګه راشي د جنې سره ملاوي شي اصل کې د جنې په بکسه کې هغه مونسټر وي دغه دوران کې هغه بیډیا راشي په دوه باندې حمله وکي د ګوډه گاډي په سر باندې ور ولګي چې د کمې دوج ویل سیګنو د جنې بیا ګوډه گاډي ته غوټه شي په دې کې د مونسټر دی کول ته چې ته زما لاسونه چالو کړو دوه بچ کولای شمه او کول ولګي د مونسټر لاسونه چالو کې څنګه چالو کړي په هغه ګوره گاډي کې ور ولګي دا ټول د گاډي نه ټوب کی څنګه ویل څنګه کته گزار شنو بدی کې بیډیا راشي په د باندې عملو کې خو د خپل هغه تمانچه راو باسي په کومه کې چې سیلور ګولې یو د بیډیا په اولی دې په وجه د بیډیا نه واپس جوړ شي دا جنې وګورو چې ویل څنګه هم د بیډیا چې چلای سوچ کې چې ویل څنګه نه به هم بیډیا جوړیږي بدی کې ډریګولا اخري خزر شو دا جنې اوچته کې د ځان سره وتختی ته کې هلسنګ کال او مونسټر یو خار ته راورسي ته کې دوه ډریګولا خزه ویني ډریګولا د خزه هلسنګ ته و چې د مونسټر راکوا جنې زمانہ واخله او دوی ډریګولا بس تاسو سره سبب پارټي کې ملاويږي دا کال ویل هلسنګ خپل بیس بدل کې او پارټي ته لاړ شي دلته کې کم ملمانه راغلي غټول ومپایري بل طرف ته مونږ ګورو چې غالیا جنې ډریګولا سره لګیای غړیږي غړا کې دا شیشه خپل ډریګولا بوجن چې په شیشه کې وکړو د ډریګولا صاحب کې نه راخاري دغه دوران کې هلسنګ راشي ډریګولا په ملا باندې اور بلکی په دې کې زمونږ ایروپ یو پړی باندې راشي او غجنې ځان سره چته کې دا غزنه لاړ شي ولا چې دا وګوري د خپل ملمانو ته و چې دا مشهور وین هلسنګ دی دې لګي زمونږ ومپایر ډېر بیرمای سره مړکای ټول ومپایر چې دا ووري نو هغه چقي شروع کی
ګول هلته کې یو بم غځار کړي چې د هغې نه ډېرې زیاته تیزه رڼا راوځي. د هغې رڼا په وجه باندې هغه ټول ویمپایر د هغې کې راګیر شي وسوځي. د دې د وجې ډېر شي ویمپایر وسوځي او د ډریکولا د دښ کې فایده څه دی چې هغه مونسټر واخلي د هغه ځینه وتښتي او کشتۍ په ذریعې باندې وین هیلسینګ ایلیا او هغه کول واپس هغه محل ته واپس راشي او دوی اوس د ډریکولا چې کوم اهم ځای دی هغه به معلوموي. ایلیا چې کوم خاندان یې هغه د ډریکولا د مړ کولو دپاره ثبوت دلته کې چېرته کې پټ کړي او دا خبره وین هیلسینګ ته هم رایاده شي. ایلیا ته دا خبره کړې وه دلته کې یو پینټینګ و زما پلار به په مخه هغې ته کتو دا خبره وین هیلسینګ ته رایاده شي او هغه چې د پینټینګ خواله لاړ شي وګوري پینټینګ یو حصه غیب وي هغه یو حصه د دې وین هیلسینګ سره په بیګ کې دی هغه حصه راوالي او دی چې څنګه هغه حصه به د پینټینګ کې ولګي نو هغه پینټینګ ولګي په یو دروازه کې بدله شي. دوی چې هغه دروازې ته دننه راشي نو دا د ډریکولا خاص ځای دلته کې دوی ته د ډریکولا یو غلام میلاو شي. دا وین هیلسینګ ولګي هغه د مرۍ نه ونیسي او هغه نه تپوس وکړي چې موږ ډریکولا څنګه مړ کړو. په دې کې دته د یو ځناور اواز راشي چې هغه ځناور په زنځیرانو باندې تړلی. هغه د وین هیلسینګ ته وویل چې ډریکولا سره یو داسې انټیډوټ دی هغه چې کله بیډیا ته ولګي نو د هغه نه انسان جوړ شي او چې انسان ته ولګي هغه نه بیډیا جوړ شي. کول دلته کې دماغ وجنګي چې ډریکولا ته د دې انټیډوټ څه ضرورت دی خو دا لکه ښکاري چې دا بیډیا د ډریکولا مړ کولی شي. وین هیلسینګ ولګي کله چې د سپوږمۍ په روشي زه به د ځانه بیډیا جوړه کړم او د ډریکولا به مړ کړم. دا جینۍ ایلیا او دا کول به د هغې ډریکولا نه هغه انټیډوټ والي او خپل هغه رور کوم چې بیډیا جوړ شوی هغه به صحیح کړي. دلته کې ډریکولا هغه مشینان چالو کړي او هغه مونسټر بله ولېږي چې د په ذریعه به د بجلي راجمع کوي. ډریکولا هغه غلام ولېږي دا جینۍ او هغه کول هغه انټیډوټ خواله بوځي چې کله څنګه هغه چیمبر ته دننه داخلي شو نو غلام ولګي هغه بټن دباو کې په دوی په چیمبر کې بند کړي دا دواړه هلته کې پساو شي. وین هیلسینګ په هغې مشینانو باندې وخي چې د ډریکولا هغه چمچې ټولې مړې کړي. دلته کې هغه جینۍ ایلیا ته انټیډوټ میلاو شي. هغه انټیډوټ د شیشې په یو بوتل کې بند وي او په دغه ټایم کې هلته کې د ډریکولا هغه آخري ښځه هلته راورسي. ایلیا ولېږي هغه انټیډوټ هغه بوتل کته غوځار کړي چې څنګه ما چې په هغې کې پکې چې تیزاب وي هغه تیزاب د دې ډریکولا په ښځې په مخ باندې ولګي د کمې د وجې ډریکولا د ښځې هغه مخ وسوځي. ایلیا هغه پاتې شوي تیزاب راواخلي د چیمبر په دروازې باندې وولي چې هغې د وجې هغه پګلاو شي. یا دې کول ته ووایي چې ته دا انټیډوټ واخله د هیلسینکي خواله لاړ شه. کول چې انټیډوټ والي په هیلسینکي پسې په یو پل باندې روان وي هلته کې د ډریکولا هغه غلام راشي. کول باندې د بجلۍ د رډ سره حمله وکړي. هلته کې هیلسینکي مشینانو له پاسه وخېږي او د مونسټر هغه زنځیرونه ماتوي. په دغه کې د برې نه بجلي راغوځاره شي د ډریکولا هغه بچي په ژوندي کېدو شروع شي. وین هیلسینګ هغه مونسټر ازادولو والی چې په دې کې هغه په خپل اصلي روپ کې راشي او هغه مونسټر په الوتو باندې شروع کړي. لکه اوس د بجلۍ آخري جټکه ولګي او د مونسټر په خپې باندې چې کوم زنځیر یې هغه هم مات شي چې ازار چې دی د روسیانو په ذریعه باندې روالي او د ډریکولا په غلام باندې رړتاو شي او د کول هلته کې لاندې شي. ډریکولا د غلام د رسۍ د دباو ډېر زیات دی د هغې د وجې دی په هوا کې والوځي. ډریکولا ټول بچي را ژوندی شي او دلته کې زمونږ هیرو چې کوم وین هیلسینګ یې هغه هم په بیډیا کې بدل شي یو بیډیا دې جوړه شي د ډریکولا سره په جګړه شي. هلته کې هغه ایلیا جینۍ هم د ډریکولا د ښځې سره لګیا جګړه کوي. دلته کې هغه مونسټر شیشه ماتې کړي او دې کمرې ته دننه راشي او ښځه د خپې نه ونیسي او هغه جینۍ ایلیا ته ووایي چې ته لاړ شه د هیلسینګي مدد وکړه د دې ویمپایر سره به زه راکاږم. ایلیا چې کله په وین هیلسینګ پسې روان وي هغه د پل نه هغې طرف ته دا چې کله روان وي نو هغه پل مات شي. دلته کې دا د ځان نه ټارزن جوړ کړي په هغه پسې روان وي چې په دې کې د ډریکولا هغه ښځه راشي په دې باندې حمله وکړي. دا کول همت وکړي هغه کوم پل چې ماتې په هغې له پاسه تېر شي. کول هغه جینۍ له د سیلولو راډ ورکړي هغې په ذریعه باندې هغه د ډریکولا هغه ښځه مړه کړي. دلته کې ډریکولا او وین هیلسینګ په جنګ ورغلي. هیلسینګ چې د ډریکولا راټینګ او څنګه مړ کوي دې کې سپوږمۍ هغه رڼا راښکاره شي او دا د بیډیا نه واپس انسان جوړ شي دی. ډریکولا کته راکوشي او د وین هیلسینګ ته دا لالچ ورکوي چې ما او تا دواړه یو شانتي یو چېرته ما او تا یو ځای شو زموږ طاقت یو ځای شو نو موږ به دې دنیا باندې راج کوو. وین هیلسینګ د ډریکولا ته ووایي اوس څه فایده زه خو اوس تا مړ کومه. دې کې هغه سپوږمۍ بیا څنګه پوره شي نو د وین هیلسینګ نه بیډیا جوړه شي دی په ډریکولا باندې حمله وکړي. هغه ډریکولا مړ کړي د هغه جسم هیره هیره شي. ډریکولا هډوکي په خاورو کې بدل شي. دلته کې د ډریکولا هغه بچي هم په خپله مړه کېدو باندې شروع شي. دلته کې هغه جینۍ ایلیا رامنډې کړي چې زه به د هیلسینګ له کوګۍ ورکړم چې څنګه دا ویني هغه به دې له پاسه وخېږي د دې د زور د لاسه جینۍ مړه شي. مړه کېدو نه مخکې ده له کوګۍ ورکړي. دلته کې هغه کول د سلورو هغه راډ راوړي خو د ده نه واپس انسان جوړ شوی. دا کهاني دلته کې دغه شانتې ختم شي او هغه مونسټر چې دی هغه خفه شي او د خپل نیا کره لاړ شي. وین هیلسینګ ولېږي هغه جینۍ هغه لاش وسوځوي او ختمه یې کړي. دا ویډیو ستاسو خوښه شوې نو